د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. زه سلیمان کامل ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن د سره د لال بادشاه خیالي صاحب لنډه پیژنګلو او د هغوی د کلام نمونه شریکومه. و لال بادشاه خیالي د مردان ښار اوسیدونکی دی، ډېر پوهه عالم سړی دی، لوړې زده کړې یې کړې دي او ډېره خوږه شاعري کوي او ډېر ښه ادیب هم دی. نو راځئ چې د دې په هکله باندې لنډ معلومات شریک کړو. لال بادشاه یې نوم دی او خیالي یې تخلص دی. د خدای بخلي نصر الله خان کره په 6 اپریل کال 1989 کې پیدا شوی دی. تعلیم یې M.A. پښتو کړې ده او د PhD سکالر دی. په اردو کې او په پښتو کې د M.A. ډګریانې اخیستې دي او M.A. یې هم کړی دی. پیشه یې درس و تدریس وه، خو اوس له خپلې دندې سبکدوش شوی دی، ریټایر شوی دی. په کال 1992 کې شعري مجموعه د زبیرګي په نوم په اول ځل چاپ شوې وه چې تر دې دمه پرلپسې په 4م ځل بیا چاپ شوه. نور ایډیشنونه یې چاپ کړل. د لاروي په نوم یې د ګڼو ملګرو یوه شریکه مجموعه هم ترتیب کړې ده. د پښتو متلونو تهذیبي او لساني مطالعه یې د څېړنې کتاب دی او وروستو یې بیا یوه بله نثري ټولګه، نثري مجموعه چې هغه د سپړدنې او څېړنې په نوم باندې ده هم چاپ شوې ده چې ډېره پذیرایي یې حاصله کړې ده. د ښه نکات په حواله باندې هم لال بادشاه خیالي صاحب مشهور دی او د ادبي دوستانو مرکه مردان کلک غړی دی. په مردان خیالي آباد کې دا وخت استوګ نه لري. د پوري هوتي سره نږدې سکندري لارې ته مخامخ په سړک کې اوچت بورډ لګېدلی دی د کور مخې ته خیالي آباد. نو راځئ چې د دې د کلام ځینې نمونه هم تاسو سره شریکه کړو چې تاسو ته اندازه ولګي چې زموږ دعوا د هغه په هکله باندې څومره رښتیا ده. که په منت که په زارۍ راکړي، که په منت که په زارۍ راکړي، ماله دې مینه لیونی راکړي. که په منت که په زارۍ راکړي، ماله دې مینه لیونی راکړي. اول له شونډو شرابونه راوړي، اول د شونډو شرابونه راوړي، بیا په اوږدو زلفو ټالۍ راکړي. اول د شونډو شرابونه راوړي، بیا په اوږدو زلفو ټالۍ راکړي. تا په نیټه د سبا راکړه اشنا، تا خو نیټه د سبا راکړه اشنا، خدای د اعتبار په زندګۍ راکړي. تا خو نیټه د سبا راکړه اشنا، خدای د اعتبار په زندګۍ راکړي. زه ترې یو ګوټ په ویره وغواړم، زه ترې یو ګوټ په ویره وغواړم، هغه را جفته شي پیالې راکړي. زه د یو ګوټ په ویره وغواړم، هغه را جفته شي پیالې راکړي. خیالي ستا مینه به پرې ور نه کړم، خیالي ستا مینه به پرې ور نه کړم که څوک دا ټوله دنیاګۍ راکړي. خیالي ستا مینه به پرې ور نه کړم که څوک دا ټوله دنیاګۍ راکړي. که په منت که په زارۍ راکړي، ماله دې مینه لیونی
راکړي. ډیره مهرباني. شالله.